د یوه خبره ده چې په یو ځنګل کې دوه ملګري اوسېده، یو انسان او بل ځناور و. دوی دواړه څنګه ملګري شو؟ راځئ چې د دوی په وروسته کهانۍ باندې لږ شانتې نظر واچوو. ډېره مخکینۍ خبره ده چې دا منظرې به په یو ځنګل کې اوسېده. یوه ورځ دی هسې په ځنګل کې ګرځېده چې د خپې لاندې یوه غنه راله او د پې خپه کېښوده. منظرې ډېرې زیاتې چغې ووهلې او ډېر تکلیف ورته ورسېد او په خپله یې د غنې د لر کولو ډېر کوشش وکړو خو لرې نه کړه. په دغې کې همدا سړی په دغې ځنګل کې تېروتو چې دا څنګه اواز دی؟ داسې ښکاري چېرته ځناور یې نښتی دی. هغه د اواز اورېدو او کوم ځای کې چې منظرې نښتی و هلته لاړلو. اوه دا خو منظرې دی. د چې منظرې په تکلیف کې ولیدو نو ډېر خفه شو او د هغه مدد کول یې غوښته او دغه شان دغه خواله لاړلو او غنۍ ته یې وکاږله. منظرې د شکریا په طور باندې هغه وسټلو او بغیر څه د نقصان د رسولو نه هغه د خوا نه لاړلو. یو څو ورځې پس ځنګل ته ښکاریان رالل او د ځنګل ټول ځناور یې په خپلو پنجرو کې ګیر کړل او د کشتۍ دپاره یې خپل میدان ته یوړل. موږ دا ګورو چې دا منظرې د انسان سره څومره مقابله کولی شي. قارجن منظرې د دې سړي طرف ته راټوپ کړه او په قار سره یې کاته وته. خو بیا منظرې ته رایاد شو چې دا خو هغه کس دی کوم چې زما مدد کړی و. منظرې بیا دا سړی په مینه سره وسټلو او دغه شان دې سړي هم دې ځان ته رانږدې کړلو او ښکاریانو ته د خپلې غلطۍ احساس وشو نو دوی دواړه یې ازاد کړه او دغه شان د دغې ورځې نه منظرې او د دې سړي په منځ کې ډېره خوږه دوستانه شروع شوه.